ولشتي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو دا یو ځل بیا د ډاکټر انجینر سیف الرحمن صاحب پاچا تاسو په دغه خدمت کې د زاړی خبرو سره حاضر شوم. قدرمن دوستانو خو دې چې موږ سره د خبرونو تر پای اوري او ملتیا را سره وکي او زمونږ دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب بیل آیکن ته ګوت اوري او لایکینګ هم وکي. دوستانو په فیسبوک کې په نظر راغله نو هم لایک او شیر وکي. دوستانو تاسو لایکونه مونږ ته او شیر راکړئ چې نورې خېخې خبرونه تاسو ته ترتیب او د یوټیوب چینل د لارې تاسو ته په نشر وسو. قدرمن دوستانو ذهنونه مشوش شوي دي نو ذهني تفریح په خاطر باندې موږ کوشش کوو چې خېخې خبرونه او چې د ورسته ګټه ورسیږي تاسو ته په نشر وسو. نو دوستان راځي چې د خبرونه تغوږ کیدو او موږ سره د دې خبرو تر پایه ملتیاګانې وکړي. د زاړی ادونو قدرمنو دوستانو دا چې زمونږ د پروګرام د پای شیبې دي نور د سره په سټوډیو کې د پاتې کېدو اجازه نه لرو. اوس دنه زه ډاکټر انجینر سیف الرحمن صاحب پاچا چې بیا د یوې نوې خبرونې سره ستاسو په دغه خدمت کې حاضرېږم. اجازه غواړم تاسو په لوی بخښونکي او مهربان خدای سپارم په مخه مو ښه.